بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانیار څېړنیز او فرهنګي بنسټ درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا زه عزیز الله فرزین د افغانیار څېړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړۍ کې د پښتو زده کړې خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. تمه ده چې جوړ، روغ او د صحت جامو کې ونغښتي یاست. د پښتو زده کړې خپرونې مخکینی خپرونه او پروګرام چې و هغه د پښتو زده کړې د پښتو ژبې د لیکدود پر پرېکړو باندې چې کومې په پښتو ټولنې دایره کړي دي په هغه باندې راځو نن هم د پښتو ټولنې پر درېیمه پرېکړه باندې خپل بحث پیلوو. پښتو ټولنې د پښتو اختلافي صورتونو له ډېروالي او د افغانانو لیکوالانو په تېره د لر او بر پښتونخوا د لیکوالانو د نه اتحاد، البته د لیکدود په اړه د نه اتحاد له وجې مجبوریږي تر څو درېیمه غونډه هم ونیسي. یاده غونډه کابل کې پښتو ټولنې په غوښتنه باندې دایره شوه. راځو دلته ګورو د ده تاریخچې باندې لنډ بحث کوو. د پښتو ژبې د دویمې پرېکړې تر غونډې کلونه وروسته په 1937 لمریز کال د سنبلې پر 8 چې د 1958 میلادي کال سره سمون لري، د پښتو ټولنې په بلنه د شمالي او جنوبي پښتونخوا یعنې د لر او بر پښتونخوا پښتانه لیکوالانو پوهان کابل ته د خپلواکۍ د جشن په ورځو کې راغلي وو. د سنبلې پر 5 چې د اګست پر 28 سره مطابقت او سمون لري، دغه نیټه باندې د پښتو لیک په اړه مجلسونه او ادبي بحثونه هم دایر شول چې وروسته تر څو غونډو، بحثونو او ډېرو څېړنو د ځینو اختلافي موادو په اړه دا ډول پرېکړه وشوه. پښتو ټولنې چې د خپلواکۍ په ورځو شپو کې د لر او بر پښتونخوا لیکوالانو پوهان راغوښتي وو، نو د دوی څخه یې د پښتو ژبې د لیکدود اړوند او د دوی د یوه متفق لیکدود اړوند د ځینو مسایلو پر څېړلو باندې خپلې غونډې پیل کړې چې دغه غونډې څو ورځې دوام وموند او پایله کې دوی پر څو شپېتو حد اقل چې پایله کې دوی د کابو اویا مسایلو اختلافي مسایلو باندې پرېکړه وکړه، یوه متفق لیکدود او یوه متفقه لیکلاره یې ورته غوره کړه. راځو ووینو چې دغه پرېکړه کې کوم اصطلاحات په څه ډول لیکل شوي او پرېکړه ورباندې شوې چې وروسته له دې به لیکل کېږي. درېیمه پرېکړه اختلافي صورتونه او فیصله شوي صورتونه. لومړی ځمکه او ځمکه دا هغه درې مختلف او اختلافي صورتونه وو چې تر دې مخکې به په لر او بر پښتونخوا کې لیکوالانو په درې ډولونو باندې او درې بڼو باندې لیکل، خو وروسته تر دغه پرېکړې ځمکه باندې پرېکړه وشوه او ځ م ک ح باندې پرېکړه وشوه چې په ځمکه باندې به لیکل کېږي. تر دې وروسته زمری، مزری، زمری دا هم درې لیکبڼې لرلې چې تر دې وروسته یوازې زمری پاتې شو، چې تر دې وروسته یوازې د زمری لیکبڼه غوره شوه. کښته، ښکته او ښکته تر دې مخکې به په دې ډول لیکل کېدل چې وروسته تر دغه غونډې په کښته باندې پرېکړه وشوه چې داسې به لیکل کېږي: پښه، خپه، خپه. په دې درېیو بڼو کې پښه باندې پرېکړه وشوه چې وروسته تر دې به پښه لیکل کېږي. کښل او ښکل یا ښکل، کښل او ښکل دا دوه بیل لغات دي، بیل اصطلاحات دي او بیل معنا ولري چې کښل د لیکلو او ښکل د ویستلو په معنا ده. خو دلته د پښتو ټولنې کومه پرېکړه چې وه هغه د کښل په لغات باندې راغلې وه چې کاف، ښین او لام باندې وروسته تر دې لیکل کېږي. ښکلی د ښایست په معنا دی او د ښکلی مترادف بڼه ده، د ښکلي مترادفه بڼه ده چې په ښکلی به لیکل کېږي. ښکلی. ماسخوتن او ماخوستن دا هم په دې باندې پرېکړه وشوه چې تر دې وروسته په ماسخوتن لیکل کېږي. ورځ او روځ چې دا هم وروسته تر دې په ورځ باندې لیکل کېږي. موږی یا میږوی چې دا هم په موږی باندې موږی یا موږی لیکل کېږي. لویشت، ولیشت دلته هم پښتو ټولنې دغه پرېکړه وکړه چې تر دې وروسته به لویشت یا لویښت لیکل کېږي.
ځکه دلته د لویښت راغلی دی چې دلته لهجوي اختلاف دی، نو ځکه دغه شین ته نږدې هم تلفظ کېږي، نو په دې اساس د لویښت د لیکلو هغه پرېکړه هم په همدې اساس کړې ده. ورک او روک دا هم په ورک باندې لیکل پرېکړه شوې ده. خسر او سخر چې دا هم سخر د پښتو د لهجو په اساس باندې سخر لیکل کېده، خو وروسته تر دې په خسر باندې کېږي. خسا او سخا چې دا هم د سخا د لهجې په اساس باندې ویل کېږي او ځینو لیکوالانو به دغه بڼه لیکله هم، خو تر دې وروسته د خسا پر لیکبڼې باندې پرېکړه وشوه. سکروټه، سروټکه او سکروټه دغه هغه درې لیکبڼې دي چې د لهجو په اساس باندې به لیکوالان لیکل او هر لیکوال به د خپلې سیمې له لهجې په اساس باندې هغه دغه لغات په خپله بڼه باندې لیکله. خو تر د پښتو ټولنې تر دغې پرېکړې وروسته سکروټه دا هغه بڼه ده چې پښتو ټولنې هغه ټولو پوهانو په دې باندې پرېکړه وکړه او دا شی به او دا بڼه به لیکل کېږي. ورور او ورور ځینې البته کوزه پښتونخوا کې تر ډېره پورې رور ویله کېږي او لیکل کېدله هم، خو داخل د افغانستان کې هم ځینې لهجې دي چې رور ویل کېږي او دوی به هم لیکل. تر دې وروسته په دې لیکبڼه د ورور په بڼه لیکل کېږي. تر دې 15 اختلافي صورتونو چې پرېکړې هم شوي دي، ورهاخوا 1 نور هغه مسایل دي چې په دغه ټولنه کې دغه لغاتو، اصطلاحاتو، صفتونو ته ورته پرېکړې پرې شوي دي او د اختلافي صورتونو څخه را ایستل شوي دي او یوه متفقه لیکدود ته یې لاره پیدا کړې ده. د پښتو ټولنې د درېیمه پرېکړه کې ډېر اختلافي مسایل حل شول، البته د لیکدود په اړوند، که څه هم دغه وخت لیکوالان ډېر سره تیت او پرک لیکنه کوله، البته د اصطلاحاتو د نه اتحاد او نه متفقوالي له امله، مګر تر دغې پرېکړې وروسته بیا هم پښتو ټولنې او د هېواد د لرې او برې پښتونخوا ټولو پوهانو په دې باندې زیار ایستلی دی او د څو ورځو او شپو پرېکړو او څېړنو وروسته دغې نتیجې ته رسېدلي چې وروسته تر دې ښه نتیجه او ښه مثبته نتیجه یې هم ترلاسه کړه او ډېر لیکوالانو دغه دود او دغه بڼې په خپلو لیکنو کې وکارولې. که څه هم چې د پښتو ژبې اختلافي صورتونه ډېر دي، همداسې نافیصله شوي او په اختلافي صورت باندې پاتې دي، البته تر ډېره د یاګانو په برخه کې او تر دې وروسته د ځینو لغاتو په لیکبڼو کې، خو بیا هم د پښتو ټولنې تر دغې پرېکړې وروسته د پښتو اختلافي صورتونو د ډېروالي له وجه او د پښتنو لیکوالانو د نه اتحاد او د دوی کې د لیکدود د نه متفقوالي له امله او دا چې دوی یوه معیاري پښتو لیکدود ته لاره پیدا کړي، دوی نورې غونډې هم وکړې چې یوه غونډه یې د پېښور د سوات باړه ګولۍ کې وشوه چې دا سیمینار و 3 ورځنی، او بله د پوهنې وزارت لخوا کابل کې دغه غونډه دایره شوه چې انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې به د دوی اړوند تاسو ته په پوره تفصیل سره معلومات درکړو. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې، لوی عالم عمل.